بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرون منگا دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متعلق بیان کرو چې دا اعوذ باللہ چې دا غي لفظی معنی پناہ طلب کوم پناہ کی راځم د الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه رجیم د رجم نه اوتی دی او رجم ویلی شي سنگسار کېدو ته زغلولو ته رټولو ته د خپل رحمت نه محروم کولو ته. او بیا د هغې متعلق دوه قرآن مجید کې آیاتونه دي چې کله تاسو قرآن لولئ د قرآن قرائت کوئ فاستعذ بالله نو تاسو اعوذ بالله وایئ او دغه شان کله چې تاسو منځ کې اختلاف او جګړه راله غصه د باندې حاوي شوله نو واما ينزعنک من نزغ فاستعذ بالله هغه دی کې هم چې کوم دی تاسو چې کوم دی اعوذ بالله وایئ. نن انشاءالله مونږ به د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق لوگوں ته وضاحت سره بیان کوم. پریشانه کېږئ ما انشاءالله رستو به دا خبرې اسانیږي دا ابتدایي خبرې دي. اوس بسم الله الرحمن الرحیم کې دا ړومبنی لفظ بے دی با. اوس د با متعلق د یو عالم قول دا دی علامه زمخشری رحمه الله چې دا بے لفظ ته کم دی دا د معنی دا مصاحبت یعنی ملګرتیا ته ویلی شي یو ځای کېدو ته ویلی شي. سات لفظ چې کم راځي په اردو کې دا غي معنی کې هم راځي چې د الله نوم سرا. او بیا علامہ بیضاوی رحمه الله د دې معنی کوي د با استعانت یعنی مدد گویا د الله په مدد سره د الله د نوم په مدد سره. اوس دلته دا خو د بی معنی شوله چې مصاحبت معنی دا او بل معنی چې کوم دی هغه استعانت هم دی. بعضی وایي چې تبرک هم چې کوم دی معنی چې د الله په نوم په تبرک سره په مبارک نوم سره شروع کوم. ورپسې بیا سین میم دی اصل کې دا اسم دی الف سین میم دی خو دغه الف چې کوم دی د ډیر کثرت استعمال په وجه باندې هغه ته غورځېدلی دی ساقط شوی دی حذف شوی دی. دا اسم معنی چې کوم دی هغه نوم ته ویلی شي. ورپسې لفظ الله دی. الله چې دا لفظ الله دا ذات هغه ذات چې هغه واجب الوجود دی او قدیم ذات دی. دا هغه ذات عالم دی شخصی نوم دی د الله. کوئی دا الله ذاتی نوم چې کوم دی دا لفظ الله دا د الله ذاتی نوم دی دا صفتی نوم نه دی. نو دا الله صفتی نوم نه دی او دا الله لفظ چې کوم دی دا د الله علم دی دا شخصی نوم دی ذاتی نوم دی. ورپسې بیا لفظ الرحمن دی. بیا دلته یو خبر بل علما کوي چې څنګه چې موږ دا معنی کو چې بسم الله په مدد د نامې د الله سره شروع کوم. دا شروع لفظ پدې کې موجود نه دی دا حذف دی ابدأ. اوس دلته بیا علما یو دا خبره کوي چې د بسم الله د الله د نوم مخکې ذکر کیږي ورپسې دا ابدا چې کوم شروع معنی دا یا لستل معنی دا قراءه دا رستو چې کوم دی ذکر کیږي گویا د الله نوم مخکې مقدم دی او فعل رستو دی. نو چونکې د الله نوم دا د الله یو نوم د الله ذات یو ډېر لوی ذات دی او زمونږ کارونه چې کوم دی هغه په هغې کې چې کوم دی هغه کې تذلیل دی عاجزي ده. نو د الله نوم خامخا مقدم وي او بیا هغه پسې کوم فعل دی هغه هم چې کوم دی هغه رستو وي. بعضې پکې بیا دا هم وضاحت کوي
چر سابقه انبیاء کرامو چې کله به څه خبره کوله نو هغوی به اول خپل ځان ذکر وکړو او بیا به رستو د الله ذکر کولو. د موسی کلیم الله بارک قرآن مجید کې راځي هغه فرمایل ان معی ربی بشک زما سره زما رب دی. لیکن زمونږ د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت سو هغه به چې کوم دی اول د الله نوم ذکر کولو او بیا به چې کوم دی خپل نوم رستو ذکر کولو. هغه څه وایي ان الله معنا بشک الله زمون سره دی. موسی کلیم الله وی ان معی ربی بشک زما سره زما رب دی. او زمونږ خو پیغمبر وی چې ان الله معنا بشک الله زمون سره دی. دغه شان سلیمان چې کوم دی هغه چې کله ملکه بلقیس ته خط لیږو نو هغه اول د خپل نوم ذکر کوي چې وانه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. لیکن د الله د خو پیغمبر دا عادت مبارکو چې کله هغه بادشاهانو ته خط لیږو نو اول به بسم الله الرحمن الرحیم ولیکو او بیا به لیکو چې دا خط د جانب د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. نو گویا که فرقه د الله نوم موږ مخکې ذکر کوو دا موږ د خپل پیغمبر اتباع کوو. زموږ پیغمبر هم چې کوم دی په هر کار کې اول د الله نوم ذکر کړی دی او دا کار ذکر بیا رستو کړی دی. دغه شان دلته هم چې کوم دی اول ذکر کیږي د الله د نوم په امداد سره د الله په نوم چې کوم دی مصاحبت سره او بیا چې کوم فعل دی دا غي ذکر کیږي چې ابدا شروع کوم یا سلستل کوم. اوس د هغه الله چې کوم صفات بیانېږي هغه څه دي الرحمن الرحیم. د دې دواړو معنا مترادف غوندې دا مهرباني ته ویلی شي رحم ته ویلی شي. خو بیا علما دي کې لوګ غوندې هغه فرق بیانوي چې یو هو رحمان دا د رحمت نه مشتق دی او رحمت ویلی شي نرموالی ته. دغه نرموالی د زړه نرموالی هم دی او بل معنی احسان هم دی. نو که فرق موږ د رحمان متعلق چې کوم دی خبره کوو چې د احسان معنی موږ اخلو نو دا د الله بارک دی چې الله چې کوم دی احسان کوونکی دی او مهرباني کوونکی دی. او کو د انسانانو خبره شوله چې کوم انسانان یو بل باندې رحم کوي الته معنا رقت قلب دی د زړه نرموالی دی او د الله د پاره چې کله راځي نو بیا به احسان او فضل معنی راځي. بیا علما فرمایي چې په دې رحمان او رحیم چې کوم دی دا رحمان چې کوم دی د الله رحمت عام دی. الله په دنیا کې رحمان دی او په آخرت کې چې کوم دی رحیم دی. څه مطلب شو دنیا کې الله پر چا باندې رحم کوي که کافر دی که مسلمان دی هر چاله چې کوم دی رزق او روزي ورکوي ولا. خو لیکن پر ورځ د قیامت چې کوم د الله مهرباني ده هغه به خاص چې کوم دی هغه مؤمنانو د پاره به وي. نو پر ورځ د قیامت الرحیم دی صرف چې کوم دی په مؤمنانو باندې به مهرباني او رحم کوي. او بیا علما پکې دا خبره کوي چې دا رحمان اطلاق صرف په الله باندې کیږي د بل چا د پر رحمان اطلاق نشي کېدی ځکه چې د رحمت چې کوم هغه د الله چې کوم رحمت دی او مهرباني ده هغه په تمام سيزونو باندې چې کوم دی احاطه کړی ده او دا ما سوا د الله نه بل ذات کې دی شنه چې په تمام سيزونو د هغه د رحمت او مهرباني هغه احاطه ده. نو دا رحمان چې کوم دی د دې اطلاق به صرف د الله د پاره کیږي په نور مخلوق باندې رحمان اطلاق نه کیږي. او الرحیم البته دا د الله د پاره استعمالیږي او په قران مجید کې د الله پیغمبر د پاره هم استعمالي. سورۃ بقره راځي چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الته اطلاق شوی دی د الله پیغمبر ته. نو ګویا دا رحیم چې کوم دی دا د الله نه علاوه د دې اطلاق په نور خلقو هم کیږي خو د رحمان اطلاق چې کوم دی ما سوا د الله نه بل چا باندې نه کیږي. لہذا بعض اوقات خلق نمونخي عبد الرحمن ایخوي او بیا وی رحمان او پلان کې رحمانا او رحمان رورا نو دا غره سخت ګناه ده ځکه دې کې چې کوم دی دا اطلاق صرف د الله ذات ته پاره دی.
اوس د دې بسم الله الرحمن الرحیم کې دا رحمان وی مخکې دی رحیم رستو دی. علما داغي خو دا وجه بیانیا چې چونکې دا رحمان تعلق د دنیا سره دی نو دنیا مخکې ده او دا رحیم تعلق چونکې دا د آخرت سره دی نو آخرت چې کوم دی رستو دی. بل پر رحمان کې چې کوم دی زیاته مبالغه ده. رحمان کې چې کوم الفاظ دي حروف دي هغه زیات دي ما د رحیم نه سیوا دي ولهدا رحمان ځکه مخکې راغلی دی د مبالغې د زیات والی په وجه باندې چې په دې کې حروف سیوا دي د رحیم په مقابله کې. اوس د دې بسم الله الرحمن الرحیم متعلق فقهي مسائل شرع لومبنه خدا خبره چې آیا دا بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن مجید جز دی او کنه دی. نو د دې باره کې د جمهور تمام علماء دا اتفاق دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن مجید په سوره نمل کې چې کوم آیت راغلی دی چې وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم الله الرحمن الرحیم الته بسم الله الرحمن الرحیم راغلی دی نو ټول علما په دې متفق دي ائمه اربعه چې دا خو د قرآن یو آیت دی ځکه چې الته سوره نمل کې باقاعده بسم الله الرحمن الرحیم راغلی دی او بیا د الله پیغمبر باندې چې کوم لومبني وحی رااله د سوره علق نو التا ابتدا کیږي د اقرا بسم ربک الذی خلقنا التا لا بسم الله الرحمن الرحیم نو نازل شوی نو د الله پیغمبر بچی چاته بیا سخت لیکو یا سکار به کولو نو اللهم باسمک دا به لیکو او چې کلا بیا یو آیت راغی چې وقال اركبوا بسم الله مجریها ومرساها چې دا آیت راغی د الله پیغمبر بیا د اللهم باسمک په ځای باندې بسم الله شروع کړه چې کله بیا دا آیت قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن چې دا آیت راغی بیا د الله پیغمبر بسم الله الرحمن دا به ویل خو چې کله وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم نازل شو د الله پیغمبر بیا بسم الله الرحمن الرحیم د هر کار او د ابتدا کې به بسم الله الرحمن الرحیم ویل. نو په دې علما متفق دي چې دا د قرآن مجید یو آیت دی. اوس بل چې آیا دا بسم الله الرحمن الرحیم د دې سوره فاتحه جز دی او کنه دی په دې کې اوس د فقهاو اختلاف دی. زمونږ امام سے فرمای امام ابو حنیفه رحمه الله چې دا د سوره فاتحه جز نه دی او د الله د پیغمبر یو حدیث مبارک بیانې د حضرت ابو هريره روایت ته چې د الله پیغمبر فرمایل چې الله ویا چې دا سوره فاتحه زما او زما د بنده درمیان نیم نیم تقسیم شوی دی. کوئی په دې کې نیم بیان د الله تعالی ذات متعلق دی او نیم د بنده متعلق دی. او بیا فرمایي چې کله بنده دا وای چې الحمدلله رب العالمین نو الله څه فرمایي حمدنی عبدی زما بندا زما حمد بیان کو او چې کله وی الرحمن الرحیم بنده وای وی الله فرمای اثنا علی عبدی زما بندا زما ثنا او تعریف بیان کو او چې کله وی مالک یوم الدین ویا نو الله ویا مجددی عبدی زما دی بندا زما بزرگی بیان کړه او ما ته ځان حواله کو او چې کله بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله دلته فرمایل چې الله وی چرا پدې کې ایاک نعبد و ایاک نستعین پدې کې نیم زما د پاره دی او نیم زما د بنده د پاره دی چې زما بنده زما نه غواړي هغه بدل ورکوم او چې کله بیا وی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وی نو الله زما بنده چې زما نه سغواړي زب ولا هغه ورکوم. نو په دغه کې دغه حدیث کې د بسم الله ذکر را نغی ناغه فرمای چې دا بسم الله د سوره فاتحه جز نه دی. امام احمد او امام شافعی رحمه الله فرمای چې نه دا بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم دی دا د دې سوره فاتحه جز دی ځکه چې دا په قران مجید کې چې کوم دی باقاعده مخ کې لیکل شوی دی نو دا د سوره فاتحه جز دی. بیا ورپسې بل خبره دا د فقهي مسله
چې دا بسم الله الرحمن الرحیم آیا دا هر صورت جز دی او کنه دی؟ ځکه چې د هر صورت نړوان دي ما سوا د سورې توبې نه علاوه د هر صورت نړوان دي چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی دی په دې قران مجید کې مصحف کې. دغه د کې بیا د فقهاو اختلاف دی. امام شافعی رحمه الله فرمایي چې دا د قران د هر صورت چې کوم دی جز دی. او هغه څه فرمایي خپل دلیل کې د امام مسلم رحمه الله کې یو حدیث مبارک دی د انس الله عنه روایت دی چې د الله پیغمبر یو پیر وضو او اچانک را پاسې دو مسکی شو. موږ ته تاسو کو د الله خوګه پیغمبره تاسو ولې مسکی شولې؟ وی فرمایل چې الله ما باندې چې کوم دی یو سورت نازل کو سورې کوثر او بیا بسم الله الرحمن الرحیم وی ورپسې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. نو دلته هغه وی چې د الله پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم وی. حنفی علما دا غي دا جواب ادا ورکي چې د الله پیغمبر چې کله دغه دی کې بسم الله الرحمن الرحیم دا د تبرک ته پاره وي. دا نه چې دا د سورې کوثر جز دی صرف تبرک ته پاره بسم الله الرحمن الرحیم وي. لہذا غي فرمای چې دا بسم الله الرحمن الرحیم چې لیکل شوی دی نو دا د یو صورت او د بل صورت درمیان هغه جداوال د پاره لیکل شوی دی او دا د قران مجید چې کوم د هر څه چې کوم دی هغه جز نه دی. او بیا بدی کې بل خبره چې په موږ کې چې کوم دی د بسم الله الرحمن الرحیم بارکه سو حکم دی. نو امام شافعی او امام ابو حنیفه او امام احمد دی خټول وی چرا بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې رومبانی قرات شروع شي اعوذ بالله ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم وینا سنت مستحب کې بعضی وی. او امام مالک فرمایي چې فرض کې چې کوم نه اعوذ بالله شته او نه بسم الله شته او البته نفل کې او سنت کې چې کوم دی ویل شي. بیا امام شافعی دلته دا فرمایي چې را څنګه چې د الحمد مخکې بسم الله ویل کېږي نو چې ورپسې بیا موږ کې چې کوم صورت رسول کېږي نو عقیبا بسم الله الرحمن الرحیم وي. او زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله چې نه بس بسم الله پړم الحمد نمخ کتاب ویل پړم باندې رکعات کې نو بیا دوباره کته بیا کوم سورۃ شروع کې ور سره خوا کې نو هغه نه پس کندي بسم الله الرحمن الرحیم ویل نشتا. البته که چا ویني سو موږ په خرابېږي نه. بیا بکې دا دغه دی اختلاف دی شاید دا په زور وي که په مذهب باندې وي. زم د امام سے خدا قول چې دا په مذهب باندې وي او د امام شافعی دا قول چې دا په زور باندې وي. په جهر څه چې کوم جهر دی چې کوم کی باقاعده تلاوت په زور आवाज رکھیږي نو پای کې بدا هم د غشان بسم الله الرحمن الرحیم وسره په زور باندې وي. او د بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم فضائل دي او کوم برکات دي هغه سره آشنا دي. یو خدای دی بسم الله الرحمن الرحیم احکام څه دي؟ احکام دادی چې هر نیک کار ابتدا چې کوم دی هغه په بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع کوي. که ذبح کوي نو بسم الله الله اکبر. که ښکار پسې ښکاری سپي غلوي یا په غشي باندې ولې به مخکې بسم الله الله اکبر وای. دغه شان چې کوم دی د اودس نه روان دي چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دی. کفرکتان ابتدا کی ایرشو نو میس کی هم ویلی شي. استنجا نه مخکې چې الله تعالی ستر کولو کړی نوي بسم الله الرحمن الرحیم وینا چې کوم دی دا مستحب دی. دغه شان چې کوم دی په هر مانځ کې چې کوم دی د الحمد نه مخکې چې کوم دی په هر رکعت کې چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم ویل چې کوم دی دا مستحب او سنت دی باندې وته وي. دغه شان دا هر کار نیک کار چې کوم ته دا غي نړوان دي چې کوم بسم الله الرحمن الرحیم چې تاوي نو الله پاک کې برکت اچي. او چا چې د بسم الله الرحمن الرحیم د هر نیک کار او جائز کار نمخ کې او نه وي وی هغه کار به چې کوم نه تمام او برکت په پکې نه وي. دلته بیا علما یو بل خبره کوي چې څنګه دا بسم الله الرحمن الرحیم د هر نیک کار نمخ کې ویل پکار دی او الله پکې برکت اچي. خو چې کم کار مشکوک وي مشتبه وي چې دا غي د حلال او د حرام چې کم نه هغه تمیز نه کیږي نو وی الته ویل په کار کې بسم الله الرحمن الرحیم مکروه دی. او چې بیا کم کار بالکل حرام وي
کہ یو سړی چې کوم دی د زنا په وخت کې، د شراب اسکاک په وخت کې، یا د ډاکې په وخت کې، د غلا په وخت کې غلا کوي او بسم الله الرحمن الرحیم، نو د غلط کار نړوان دي چې چا بسم الله الرحمن الرحیم وي، نو داغه د کفر خطر دی، کافر کیږي په دې باندې. دغه چې بسم الله الرحمن ته د الله په نوم سره مدد غواړي چې هغه رحمان او رحیم دی، او کار کې حرام، گویا ته چې کوم دی د الله په نوم سره چې کوم دی هغه حرام کار ځان له حلال ګرځي، او څوک چې حرام ته حلال وي هغه کافر دی. ولهذا د حرام کار نه مخکې چې چا بسم الله وویلا نو داغه د کفر خطر دی، په کافر کیږي. بیا د بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم فضائل دی، برکات دي، د الله پیغمبر فرمای ک تاسو چې کوم دی د خوراک نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ووي نو شیطان بچ کم دی دا غزه نه تیخته کوي، او که تاسو دا بسم الله نه ابتدا اونکړه نو بیا چې کم دی شیطان به هم تاسو سره په خوراک کې شمولتیا کوي او خوراک بکوي. د الله پیغمبر بل کې فرمایي چې کله تاسو خپل بیبیانو سره یو ځای کیږئ نو او دغه دوران کې تاسو اول بسم الله الرحمن الرحیم وای، او بیا یو دعا وغواړئ چې الله مونږ د شیطان نه محفوظ کې، او په دې عمل چې کم تم لکم اولاد راکې نو هغه اولاد هم چې کم دي د شیطان نه محفوظ وساته. نو چې چا دا بسم الله وی او بیا د دعا غوښتله نو که د پر الله اولاد چې کم دي مقدر کړی وي او اولاد بچي وشي نو هغه بچي بیا ان شاء الله د شیطان د ضرر نه بچ او محفوظ وي. عثمان بن ابي العاص چې کم دی یو صحابي دی، هغه فرمای چې کله ما اسلام قبول کو نو زما بدن باندې دردونه شروع شو، د الله پیغمبر ترالما اومدا مې وته فرمایل چې د الله خوګه پیغمبره چې کله ما ایمان قبول کړی اسلام مې وروړی دی او نو دغه دی چې کم دی زما په جسم کې دردونه راځي. د الله پیغمبر ته فرمای اے عثمان بن ابي العاص چې پکم تا په جسم کې پکم ځای باندې درد وی نړمنی درې پیری بسم الله الرحمن الرحیم وایا، ورپسې و پیری اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزته وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا دعا چې چا و پیری اولستلا او بیا چې کندي په غزه باندې چوف کړه نو الله بچ کم دی دا هغه درد ختمي. عثمان بن ابي العاص فرمای چې ما کله دا بسم الله الرحمن الرحیم درې پیری اووي او بیا می اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر می او پیری اولستل زما د جسم نه هغه درد بالکل ختم شو. لہذا چا چې په جسم کې په کم دی باندې درد راغی، که په سر باندې درد وي، که په خپو وي، که په لاس وي، او دې دغه شان په هغه باندې لاس کېږدي او درې پیری بسم الله الرحمن الرحیم وي، ورپسې دغه کلمات چې اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، دا و پیری وي او بیا په هغه باندې چوف کی، الله بچ کم دی هغه درد هغه د جسم نه ختم کی. بیا دا اعوذ بالله چې کوم برکات دي، یو دا چې یو پیرا یو کس بسم الله الرحمن الرحیم لیکو نو علی کرم الله وجهه چې کوم دی ولیدو نو ورته فرمایل چې دا بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم دی خولي ولیکا، ځکه چې دغه شان مخ کې یو کس دا بسم الله الرحمن الرحیم خوبصورت لیکلو الله داغه بخانه وکړه. دغه شان بل وکړه دی چې یو کس په لار باندې روانو صحابه کرامو کې یا تابعینو کې هغه په لار باندې چې کوم دی د کاغذ یو ټوکړه ومنتلا او په هغه باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شو، وی هغه چې کوم دی هغه ټوکړه راواغسته د کاغذ اول یې خپل کړه او بیا پسترګ باندې کې خودلا، وی الله دا غم بخانه وکړه. بشر حافی رحمه الله دا یو ولی کامل تیر شوی دی، خو د ولایت نړوان دي ډاکې به کولې، یو ورځ چې کوم دی ډاکې روانو نو په لار باندې یو کاغذ ولیدو او هغه راوچت کو او پای کې د الله نوم لیکل شو. نو دا بشر حافی لال بازار ته قیمتي خوشبو یې واغستله او هغه کاغذ په هغه خوشبو باندې چې کوم دی معطر کو او به سنبال ځان سره محفوظ کې خودو. د شپې چې کوم دی ود شو خوب کې وته څوک دا وینا کې چې ای بشر حافی
تا د الله نوم چې کم دی عزت کو او الله نوم دې چې کم دی خوشبودار کو نو الله بستا د دنیا او د آخرت چې کم دی ټول خوشبودار وګرځي. هغه بشری حافظ چې کم دی توبه وسلا او یو لوی ولی کامل ته وګرځید. روایت کې راځي د الله محبوب پیغمبر یو پیرا صدیق اکبر لچې کم دی خپل غوته ورکړه انګوټه چې دا شدی باندې لا اله الا الله ولیکا اغراغ نقاش ته وچرا په دې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیکا چې کله هغه غوته د الله پیغمبر ته حواله شولا نو پاغه کې لیکل شو چې بسم لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر صدیق تعالی عنہ د الله پیغمبر دی روغته چې صدیق اکبر تا د خو ما وی چې په دې باندې صرف لا اله الا الله ولیکا. جواب کې هغه فرمایي ته الله پیغمبره ما خو صرف دومره کړی دي چې زما خدا دا خبره زه برداشت کول نشم چې تاسو نوم د الله د نوم نه جدا کم. لہذا ما خدا غوښتل چې تاسو نوم د الله نوم سره وي نو ما صرف نقاش ته وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیکا. دا باقی الفاظ کم دي دا وته مانی دی ویلي. په دې کې جبرئیل امین اسلام راغی او د الله پیغمبر ته فرمایل چې دا ابوبکر صدیق دا نوم چې کم دی دا وسره د الله د طرف نه مالی کړي دي ځکه چې الله ویا چې څوک چې کم دی زما د حبیب نوم زما نوم سره زما د حبیب نوم جدا کېدو باندې خفقېږي او برداشت نشي کولی نو زب چې کم دی دا نوم چې کم دی د خپل حبیب نوم نه جدا نه کوم. علما دلته بیانیا چې الله تعالی په صدیق اکبر باندې دومره لوی عنایت د څه وجې نه وکړو د دې وجې نه چې هغه د الله د پیغمبر نوم د الله د نوم نه جدا کول نه غوښتل. نو چې اوس یو کوم مسلمان د الله نوم چې کوم دی جدا کوي د ځان نه او دی بسم الله الرحمن الرحیم بار بار ویا نو الله بخامخه هغه باندې خپل عنایتونه رحمتون نازلې. او علما فرمای چې څوک د هر کار په نیک کار په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم د عادت وګرځید چې هر بسم الله هر نیک کار جایز کار فرق دی کور تلان کور کې چې کم دی یو ګلاس رالی بسم الله الرحمن الرحیم وای یا چې کم دی کور کې چې کم دی پکی بٹن چې کم دی آف کوي آن کوي هغه چې کم دی بسم الله الرحمن الرحیم وای هر جایز کار باندې چې هر کله دی بسم الله الرحمن الرحیم وای او د عادت جوړ شو نو دی به د بد کار نه بچ کېدو د تزیات مواقع ملاویږي. که فرق د باندې نفسانی خواهشات غالب مشي نو چونکه د عادت خود بسم الله الرحمن الرحیم دی دا بار بار وای لہذا چې کله د عادت مطابق په جو باندې بسم الله الرحمن الرحیم راغی نو د ضمیر بچ کم دی بیا منمته کوي چې یو بسم الله الرحمن الرحیم وي او بل خو غلط کار کوي لہذا دا بسم الله بدی غلط کار نه هم منع کوي. لہذا دا عادت جوړ پکاري او دا دلیل دی د الله سره محبت کولو. څوک چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا الله نوم بار بار اخلي نو دی دا دلیل دی چې دا سره د الله د محبت داویدار دی. نورم برکاشتا روا کې دام راځي چې پیرا عیسی کلیم الله روح الله چې کم دی بلا ر باندې روانو مقبره باندې وی قتل یو قبر کې یو سړی په عذاب کې گرفتار دی او د عذاب فرشتي چې کم دی موجود دي واپسې کې چې بیا راغی نو هغه د قبر کې په هغه مرده باندې عذاب نشته او د رحمت فرشتي دی او قبر د نور نه ډک دی. حیران شو او د مانځتا مونږ د رکعات وکړو الله ته سوال چې الله دا سم معاملې ده نو الله ولا وحی لګلا چې اے عیسی علیہ السلام دا کم بنده چې اول په عذاب کې گرفتارو دی ډېر سخت ګناهګارو او دا ټول ژوند په ګناهونو کې تیر کړو خو چې کله دی وفات کېدو نو د بیبي په خېټه باندې بچیو بیبي ته وصیت وکړو چې کله زه وفات شم او زمانه پس چې کم دی زما بچی پیدا شو نو زما دا وصیت چې کله خبرې ترې شروع کړي نو ته به جمعه ته بوځي مدرسې ته به بوځي قاضي سے ته به کېنې چې د الله کلام ورته وښیي. دغه شان چې کم دی د دې بنده بچی وشو خدای چې کم دی چې کله دا بچی خبرو قابل شو نو قاری صاحب له راوستو هغه وته وی چې بچی وایا بسم الله الرحمن الرحیم. هغه معصوم بچی چې ورپوري بچی دی او په دغه
ولا جب باندې د الله د نوم شروع کو چې بسم الله الرحمن الرحیم الله فورن د عذاب فرشتو ته حکم چې تاسو زه او د رحمت فرشتو ته چې کنه حکم وکړو چې لاړ شي زما دا بندا د عذاب نخلاص کې او د قبر منور وګرځوي دغه چې د کم بنده بچي ما پر رحمان او رحیم سره یادیا نو زما د رحمان او د رحیم تقاضي مطابق زله اغله عذاب بشم ورکولي لہذا دا د مور او پلا د پاره هم چې خپل بچو دا د الله کلام وخی نو رسو قبر کې به الله اغتا لوی خوشاله راولي عبد الله ابن مسعود له روایت ته چې د جهنم چې کوم دي 19 فرشتي د عذاب په جهنم باندې مقرر دي رسو قرآن مجید کې هم دا ذکر را روان دي او چې څوک د بسم الله الرحمن الرحیم ویا نو د دې بسم الله د هر حرف په بدله کې با دی د جهنم د عذاب د فرشتو نه بچوي دغه چې په دې بسم الله الرحمن کې 19 حروف دي او د هر حرف په بدله کې بدی د جهنم د هغه اور نه چې کوم دي بچوي یقینا د بسم الله الرحمن الرحیم ډېر برکات دي لہذا موږ له پکار دي چې د هر نیک او جائز کار نړوان دي بسم الله الرحمن الرحیم د الله نوم باندې هغه کار شروع کو الله بای کی برکت امچي او دغه شان چې کوم دي الله با زموږ د پاره د دنیا او د آخرت چې کوم دي د ثوابونو باعث ګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین الہ العالمین مونږ ټول ته د قران مجید مبارک فهم حاصل کې یا الله موږ د قران مجید د کول توفیق راکې یا الله ماته د صحیح ترجمه او تفسیر کولو توفیق راکې کوم احکامات کوم قران مجید کې بیان دي یا الله هغه ټول باندې متعامل کول آسان کې او یا الله موږ کوم د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل ولستلو رب کریم موږ د هر نیک او جائز کار د شکر مخ کې د بسم الله الرحمن الرحیم د ویلو توفیق نصیب وګرځي رب کریم تمام نن مردگانو مغفرت نصیب کی یا الله بیمارانو ته صحت کاملہ نصیب وګرځي یا الله دن پریشانه تکلیفات مشکلات رفع کی یا الله دن شرعی حاجات د خپل غیبی خزانو نه پوره کی یا الله ټول کامل ایمان خاوندان کې یا الله ټول نیک صالحان کې یا الله دن بچی نیکان صالحان کې الہ العالمین خاتمه بالایمان نصیب کی یا الله ته خپل ایمان ثابت قدمی نصیب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.